د رب په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو دشال تلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلیپا کاکړ د پاکستان حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د منع شویو سازمانونو په لیست کې شامل کړی او په هیواد کې پر فعالیتونو بندیز لګولی دی. د وفاقي حکومت په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه غورځنګ فعالیتونه په پاکستان کې د سولې او امنیت پر ضد دي. رسنیو ته په استول شوي بیان کې ویل شوي وفاقي حکومت دلایل لري چې باور یې وکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په ځینو فعالیتونو کې لاس لري چې د دې هیواد د سولې او امنیت ضد دي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دی چې ترهګرۍ ضد قانون د 11 مادې سره سم د پښتون ژغورنې غورځنګ د ممنوع سازمانونو په لیست کې د شاملولو او پر فعالیتونو د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته د وسلو د استولو مخه ونیسي ترڅو د دغه هیواد پوځ وکولی شي له دغو وسلو څخه د غزې په ټرام کې د جګړې لپاره کار وانخلي. په دې اړه ماکرون د فرانسې راډیو ته وویل د نن ورځې لومړیتوب دا دی چې سیاسي حل ته راستانه شو او د غزې په ټرام کې جګړې ته د وسلو لیږلو پای ته ورسوو. هغه همداراز ټینګار وکړ چې هیواد به اسرائیلو ته نور وسلې ونه لیږي. سیګار وايي ملګري ملتونه د اسلامي اماراتو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان ته د پیسو پر لیږد رالېږد د بندیز له امله د نغدو پیسو کمښت ستونزې د حل په موخه د دغه سازمان اړوند دفترونو ته د کارونې لپاره په هرو لسو څخه تر 14 ورځو کې 80 میلیونه ډالره استوي. سیګار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې ملګرو ملتونو په 2022 او 2023 کلونو کې افغانستان ته 3.6 میلیارډ ډالره استولي دي. سیګار ویلي چې دغو پیسو د افغانستان په اقتصادي برخه کې هم مرسته کړې چې د طالبانو ته هم غیر مستقیمه ګټه رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې محکمې په یو حکم کې ویلي چې یوازې د افغان میرمنو تابعیت او جنسیت د دوی د پناه غوښتنې د منلو لپاره کافي دلیل دی. دغه حکم د هغو 2 افغانو میرمنو د دوسیې تر څېړلو وروسته صادر شو چې په اتریش کې د پناه غوښتنه رد شوې وه. د دغه حکم پر اساس پرته له دې چې ثابت کړي چې په خپل هیواد کې ورته خطر شته که نه یوازې جنسیت یې کافي دی. د جاغوري خلکو د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د ولادي روغتون د جوړېدو د پیل اعلان وکړ. دغه روغتون د 45 میلیونه افغانۍ په لګښت او د خلکو په شخصي لګښت جوړیږي. د غزنی ولایت د عامې روغتیا رئیس رسنیو ته وویل چې دغه روغتون د جوړېدو چارې به په 5 میاشتو کې بشپړ شي. د غزنی د عامې روغتیا رئیس ویلي چې دغه روغتون د میندو او ماشومانو د صحي خدمتونو د ښه والي او د مړینې د کمښت په موخه جوړیږي. په لغمان ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله یو تن مړ او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. دغه پیښه نن سهار 9 بجې د کابل جلال آباد پر لویه لاره د محمد علي کسا سیمه کې د کورولا ټیکسي او فولډر موټر ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې. په فاریاب ولایت کې په 2 بېلابېلو ترافیکي پیښو کې 3 تنه مړه او 22 تنه نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د قیصار ولسوالۍ په خان خرغې سیمه کې یو پلنکوش ډوله موټر له سړکه اوښتی چې له امله یې 2 تنه وژل شوي او 20 تنه ټپیان شوي دي. د هغه په وینا په دې پیښه کې وژل شوي او ټپیان شوي ټوله د بادغیس ولایت اوسېدونکي دي. دویمه پیښه د المار ولسوالۍ بازار ته څیرمه د یو پلنکوش موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوې چې له امله یو ماشوم مړ او 9 نور ټپیان شوي دي. ایران باندې د اسرائیلو د احتمالي حملې په هکله د اټکلونو له زیاتېدو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مشر سید عبدالرحیم موسی وویل چې د اسرائیلو د احتمالي برید په صورت کې به له سخت او ویجاړونکي ځواب سره مخ شي. موسی وویل که دښمن تېروتنه وکړي زموږ د غبرګون کچه به د تېر برید په پرتله لوړه وي. فاکس نیوز راپور ورکړی چې د امریکا پخوانی ولسمشر او د ولسمشري نومان ټرمپ د جمعې په ورځ شمالي کورلینا کې د کمپاین په وینا کې ویل اسرائیل باید د ایران په اټومي تاسیساتو برید وکړي. ټرمپ د ایران د اټومي تاسیساتو ته نه زیان رسولو په اړه د جو بایډن څرګندونې ناسمې وبللې. ټرمپ د ایران د اټومي تاسیساتو د نه زیان رسولو په اړه د جو بایډن څرګندونې ناسمې وبللې. تر دې مخکې جو بایډن ویلي و د ایران پر اټومي بټرۍ د اسرائیلو له بریدونو ملاتړ نه کوي. د شنبې په ورځ د اکتوبر په 5مه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان وکړ چې د فرانسې او کاناډا ګډون د فرانکوفوني نړیوال سازمان د فرانسوي ژبو هیوادونو سازمان 88 غړي هیوادونه په لبنان کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه کوي. د فرانکوفوني غونډې په پای کې ماکرون خبریالانو ته وویل موږ په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره سمدستي او دایمي اوربند لپاره زموږ ژمنې اعلان کړې. په
زرګونو مظاهرچیانو د شنبې په ورځ د نړۍ په لویو ښارونو کې سړکونو ته راووتل او په غزه او منځني ختیځ کې د وینو تویولو د بندېدو غوښتنه یې وکړه. مظاهرچیانو په غزه کې د 1 کلن نسل وژنې د پای ته رسولو غوښتنه کوله. د راپورونو له مخې پر غزه د اسرایلو په پوځي برید کې لږ تر لږه 42,000 کسان وژل شوي دي. په واشنګټن کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه مظاهرچیانو په غزه او لبنان کې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې د امریکا په ملاتړ اعتراض وکړ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاد فیصل بن فرحان د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټوني بلینکن سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغه ټلیفوني خبرو کې د سعودي عربستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو او د لبنان د وروستي حالاتو په دې لړ کې د ترسره شویو هڅو په هکله خبرې اترې وکړې. درنو لیدونکو، دا هم د نن ورځې لاند خبرونه د ملتیا څخه مننه. تر بیا ښې چارې.